دا غلطه طریقه ده. نو دعاګانې وله وغواړه. کمې دعاګانې به وې؟ اولنۍ راوړې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ابو داود راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وی من عاد مریضا، چا چې د یو داسې مریض بیمار پرسي وکړه لم یحضر اجله، چې د هغه د مرګ نیټه نږدې نه وه، یعنی دا نه چې زنکدن کې دی او بلکل نا امیده دی، خو عام یو بیمار دی او ته یې خواله ورغی. فقال عنده 7 مرار، او ده وپیرې د هغه په خوا کې دا دعا وغوښته، وپیرې به وی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، زه سوال کوم د هغه لوی ذات نه چې مالک د لوی عرش دی چې تاله شفا درکړي. اسانه دعا ده. اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. څو پیرې؟ وپیرې. چا چې دا وی ګوره الا عافاه الله من ذلك المرض، مگر الله به د دغې مرض نه شفا ورکوي. ځکه یې ګوره ووایي چې نیټه د مرګې نه ده نږدې، دا شفا چې ورته میلاویږي نیټه د مرګ نه ده نږدې، یعنې زنکدن بیماري نه ده. خو ته داسې بیمار خواله ورغلی چې یاره تا پې دا وپیرې مو وې او سړی ښه نه شو بلکې مړ شو. ولې؟ نیټه د مرګ نږدې نو نیټه خو نه بدلېږي که نه، خو دې نه علاوه الله رب العزت به دا سړی ښه کوي. ښه چې کله ښه نه شي د هغې نور ډېر اسباب دي، لکه څنګه چې ګوره هر ځای کې به دا تپوس نه کوي د بعضو خبرو په باره کې، د ځان سره قانون یاد کړه چې الله ګوره د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي. خو چې کله یو کار هغه شان ونه شو نو هغه به بیا زما او ستا په کار کې یا په وینا کې څه کمی. لکه اوس الله قرآن کې څو ځایونو کې وي زما نه دعاګانې وغواړي زه یې قبلوم. ډېرې داسې دعاګانې چې خلکو غوښتلي دي او قبولې شوي نه دي که نه. نو زمونږ څه وایي چې یاره الله سه الله خو وي زه قبلوم او مونږ یې غواړو. نه ته لږ ځان ته هم وګوره که نه چې آیا ته لایق د دې چې ستا دعا دې قبوله شي. الله خو دعا قبلوي، خو د هغې دپاره څه شروط دي آداب دي که نو دغه شان دلته هم دا مسله یاده ساتي. دویمه دعا، او دا درته ووایم ګورې چې د دې دپاره څه اجازې مجازه نشته. ګورئ چېرې مریض باندې دم اچوم دې دپاره به څه اجازه به وي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم من عاد مریضا، څوک چې د بیمار تپوس ته ورغی، یعنې د ټول امت دپاره اجازه ده د دې دعا ویلو، د ټول امت دپاره، یعنې چې یو کس دی خاص او هغه ځان سره په کاغذونو لیکلې ده او له پاسې یې زوړنده کړې ده او خلک رامات دي او لوی دغه یې روان کړی دی، لویه لوبه یې روانه کړې ده او بعض وی دا پکې زما نیکه ماته ویلي دی او بیا نیکه ده بل ته ویلي دی او بیا بل ته ویلي دی، په میراث کې ورته دا مسله پاتې شوې ده. دا نه چې هر مسلمان دا دعا ووایي الله رب العزت به مریض له شفا ورکوي. او ګوره پلار دی بیماري دا دعا وایه، مور دی بیماره ده، بچی دی بیمار دی، ښځه دی بیماره ده، خپلوان ملګری خواله ورې د دعا غواړه. مونږ کې مسله دا ده او دا حقیقت دی که څوک ته انکار کوي چې سینه زوري به کوي. مونږ د الله نه دا غوښتنه او د الله سره رابطه دا په تجربه کې پاتې کړي دي او دا په اخره کې تجربه کوو. یعنې اول به ډاکټرانو له ورشو او حکیمانو له به ورشو ښه ټسټونه او یو شی هېڅ هم ونه شو، اوس به تجربه وکړو. نو دلته هم یقین نشتی، تجربه ده. او چې کله دم کې او دعا غوښتو وخت کې د یقین نه وي که نه هغې کې الله سر نه اچوي. تجربې چې کوې که نه په کلونو لګیا اوسه، ته غواړې تجربه کې یقین خو دې نشتی. د دم اچولو سره او د دعا غوښتو په وخت کې به یقین ساتي چې الله رب العزت به زما د دعا قبلوي. هغې سره به اسباب لټوي. موږ دا نه دي ویلي چې ته علاج نشي کولی، ته دوایي نشي استعمالولی، خو دا به ته د هغې سره یعنې اول به الله ته خپله خبره وکړي نو ورپسې به اسباب لټوي، نو الله به درته اسباب پیدا کړي، په اسبابو کې به درته برکت واچوي، نو دا بیماري به درله ختمه کړي. دا طریقه ده.
دویمه دعا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما روایت ته امام بخاری راوړی دی په ادب مفرد کې ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل على اعرابي يعوده ویو پیر رسول صلی الله علیه وسلم د یو بانډچي د بیمارۍ تپوس له تللی و دا د هغه طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه به د بیمار خواله تو تپوس له وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه عبدالله بن عباس وی چې کله به هم د یو بیمار تپوس له ورغی نو دا کلمات به وي لا بأس طهور ان شاء الله هیڅ ته سوچ خبره نه ده ان شاء الله دا بیماری د ګناهونو پاکوالی دی اصل کې تا ته دا خبره ښایي ښه چې د بیمار خواله ورشي نو څه به لا بأس طهور ان شاء الله هیڅ خبره نه ده وړه خبره ده ان شاء الله دې سره به الله ستا ګناهونه ورېږي ډېرو حدیثونو دا مسله ثابته ده چې په بیماریانو سره الله رب العزت ګناهونه رېږي نو ته به تسلي ورکړي ډاډګیرنه به ورکړي وره لا بأس هیڅ خبره نه ده وړه خبره ته مو وله پیدا که په روغ صحت کې او چې الله به یې ښه کړي چې ته الټه ورشي او خبره وړی او ته ورته ګټه کړي یعنې هغه تا ته دا ووایي چې یاره یخنۍ والم د یخنۍ نه هم ګورې کسان مړه ځي یعنې هغه بیماري چې هغه یخنۍ وهل اکثر څوک ورته د بیمارۍ په دغه نه ګوري دی به ورته دلته هم قصه راوالي وي د یخنۍ نه هم ګورې خلک مړه ځي او ما وی ګوګل کې کتلی دي نو ظالمه د هغه سړي د یرولو لپاره له منډه ګوګل دې پکې وکتو رواج د غستو چې یخنۍ نه هم سړي مړه دي کټې نه کټه بیماري سړی ووایي چې نه دا هېڅ بیماري نه ده او دم حقیقت هم دا دی د الله په مخکې دا څه شی دی هېڅ نه دي که ویره که دا خو وړه بیماري ده د دې نه غټې غټې بیماریانې په خلکو راغلي دي الله روغ کړي دي دا دروغ دي که رښتیا دي الله نه دي روغ کړي څوک روغ کړي وایي د دې نه غټې بیماریانې په خلکو راغلي دي الله روغ کړي دي دا خو معمولي بیماري ده ځوان سړی ښه به شي انشاءالله موږ به له دعاګانې غواړو موږ به سره مرسته کوو موږ سره ولاړ یو دا قسم کلمات خلک وایي نو دا مطلب دی لا بأس طهور ان شاء الله نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه بانډچي ته هم دا ووایي او بانډچیان خو سادهګانې په دې چې د تعلیم نه لري د ادب نه لري اوس هم چې کوم بانډچیان دي او خبر کېږي دی که څوک یې اوري د هر ملک علاقې بانډچیانو دغه یو حال دی واضح دی یو سړی غرونو کې اوسېږي یا په داسې شړو کې اوسېږي چې هلته اوسېده ګرانې د ژوند څه سهولیات پکې نه وي تعلیم نه وي علم نه وي علما نه وي نو هلته دغه خلک اکثر د ادب نه او د علم نه لرې پاتې کېږي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه چې طهور ان شاء الله دې سره به ګناهونه ستا ورېږي نو هغه ورته قلت طهور ته څه وایې چې دا د ګناهونو پاکوالی دی اوس پیغمبر ته وایي ښه کلا داسې نه ده وایي خبره داسې نه ده څنګه چې ته وایې د ګناهونو د ریجېدو خبره نه ده بل هي حما تفور بلکې دا تبه ده خوټ کېږي علی شیخ کبیر به یو بوډا سړي راغلی ده تزیره القبور چې قبر ته به یې رسوي رسول الله وسلم ولم ناشنا جواب ورکړو دا بعض جوابونه سړي د سینې یې ښه کړي وی فنعم اذن زه بیا داسې ده نو څنګه چې ته وایې خبره ختمه شوه لکه ته اوس یو سړي سره لګیا چې نه خبره وړه ده ګوره نه نه غټه غټه زه جو غټه ده ځه بس ختمه اوس خوشحاله زه ګرځم نه نه وي دا خو تبه ده خوټ کېږي یو به بوډا سړي راغلی ده مړ به شي هغه ورته به داسې به وي نو بس مړ به شي نو مونږ خو ورته وایو چې دې سره به دې ګناهونه ورېږي او وړه خبره ورته نه مني چې نه مني چې داسې دي شي اصل کې دا
حدیث یې څه لپاره راوړی دا به ووایې څه به ووایې لا بأس طهور انشاءالله اصل کې دې لپاره راوړی مریض په خوا کې به څه وې لا بأس طهور انشاءالله او که ډېره قصې درته کولی چې نه داسې نه ده نو جواب هم دا دی وایي چې ته خفه کېږي چې داسې نه ده څنګه چې ته وایي داسې ده ښه